سلام جوړ په خیر څنګه چې تاسو ته پته ده چې په بونیر کې هر سحر هر مازیګر هر ماسوتن رشوي نو د هغې غټه وجه دا ده چې دغلته زمونږ هسپتال زون چې کوم دی ډګر هسپتال او بیا په سواړی کې بونیر یونیورسټي ده نور انسټیټیوټ دي نو د هغې د وجې رشوي نو بیا جاګیردار خلک دا خبره په ذهن کې اچوي چې غریبو خلکو ګاډي اخیستي دي نو غریب خلک به تر قیامته پورې داسې ستاسو ناظري کوي نو انګریزي کې یو دغه دی چې a man can don't judge on the past time a man can earning can learn can everything یو سړی چې دی هغه په تیر شوي وخت ما ټاکه هغه پرمختګ کوي نو مونږ د بونیر د MNA-MPS نه دا هیلې لرو کوم بایپاس چې دی نو دا دی د سواړی لور کړی شي یو بایپاس په ډګر هسپتال کې دی تر ډګر د کلي نه بل بایپاس چې دی د ګوکڼ حصار ټوپ دره بګړه شلبانډی او د ډګر تک چې دی نو دا د سونیګرام ورته وي ډایرکټ ډګر ټو سونیګرام سواړی نو دا سایټ چې دی نو دا یو ډېر ښه اړخ دی چې دلته ډېر دومره پیداناکې ځمکې نشته خو دا خلک چې دی نو دوی دي په دغې اړخ باندې لار ورکړلی شي تېرو ورځو د MNA بریسټر صاحب رور دا وعده کړې وه چې زه به د 1000 فوټه پورې دا وټه کوم لار به جوړوم دغې خلکو ته نو بیا دې دغه د هغې سره دا کنیکټ ده په سونیګرام پورې نو دا خلک ته مهرباني وکړي چې دلته چې کوم 14 فوټه یا 12 فوټه لار ده دغه دې ورکړئ خلکو ته چې خلک په تکلیف کې نه وي مهرباني